سره کم کولی شو چې موږ تاسو یو نوی ایمیل واستوو. د نوي ایمیل د استولو لپاره موږ راځو پر نیو باندې کلیک کوو. پر نیو باندې چې کلیک کوو په دې ځای کې زه د هغه نفر چې زه غواړم چې ایمیل ورته واستوم د هغه نفر ایمیل ادرس نوشته کوم. مثلا jamal.millat@gmail.com غواړم چې دا ټیسټ ایمیل واستوم. ټیسټ ایمیل چې واستوم زه به راسم یو وارې به په ورډ کې زه غواړم چې دغه ایمیل واستوم. دا به کنټرول سی کوم را به ورم پر دې ځای باندې دا ټیسټ ایمیل دی. مثلا په دې ځای کې دا نوم یې لیکم دغه ایمیل زه غواړم چې ورته واستوم. اوس دا ایمیل چې زه واستوم که چیرې تاسو ورته متوجه سئ عیناً د ورډ رقم یو ساحه درته خلاصېږي. دا چې مثلا کټ چې ښکار کوي، کاپي چې ښکار کوي، فارمټ چې ښکار کوي، دا ساحه چې ښکار کوي دا ټول درته معلومېږي استعمال کړې مودې. او اوس ځینې وخت غواړئ چې دغه ایمیل ادرس چې دی jamal.millat@gmail.com دا ستا سره په ادرس بوک کې سته که نسته. اوس ادرس بوک خالي دی. ادرس بوک بیا د دې لپاره استفاده کیږي تاسو په یوه دفتر کې 100 کسه کار کوئ. د 100 کسو څخه ستا څخه د یوه نفر ایمیل ادرس هم نسته درسره چې ته په خپل دفتر کې مثلا احمد دی اپریشن منیجر دی ته غواړې چې هغه ته ایمیل واستې نو دا خو لازمه نه ده چې ته وار یو ته ووایې چې ته خو د احمد ایمیل ادرس راکړه. دوی اول د واره ادرس بوک جوړوي. د دا 100 نفرو دپاره ادرس بوک جوړوي. ټول یوزران په دې ځای کې اډېږي. ټول یوزران چې په دې ځای کې اډ شوله چې هر یوزر ته ستا نیت و چې هغه یوزر ته مثلا ایمیل واستې فقط هغه نفر سلیکټېدل ته یا په دې ځای کې سرچ یې چې سرچ دې کوي هغه نفر چې دې سلیکټ کړي فقط دغه ټوپ رویه دی په دې ځای کې راځي. ټوپ نه صحیح دی. پر دې ځای باندې چې د کلیک وکړئ دی راځي و هغه نفر انتخابوي. ورپسې دوهم دا خو ادرس بوک شو. چیک نیم د دې لپاره استفاده کېږي که چیرې دغه ایمیل ادرس چې تا د دغه ادرس بوک څخه راچولی دی که چیرې دغه ایمیل ادرس غلط و ته کولی شې چې په دغه ځای کې چیک کړې چې دغه ایمیل ادرس موجود دی که نه دی موجود. صحیح دی یا ستا که نسته. د دې ځای څخه موږ کولی شو چې هغه نوم یا هغه ایمیل ادرس چیک یې کړو د ځان دپاره. ورپسې اټاچ فایل خو درته معلومېږي چې د څه لپاره استفاده کېږي. د دې لپاره چې موږ یو فایل ورسره اټاچ کړو مثلا دغه عکس ته وایم چې ورسره اټاچ یې کړمه دی دا دلته په دې ځای کې راځي. صحیح دی. ورپسې اټاچ آیټم شاید ځینې وخت دا رقم چې ته غواړې چې یو فولډر دغه کړې په دې ځای کې کولی شې چې فولډر هم سلیکټ کړې. فولډر چې زیپ فایل وي سلیکټولی شې او استولی شې. اټاچ آیټم چې دی ته غواړې چې یو بزنس کارډ به یو چاته واستې او یا غواړې چې مثلا تاریخ ورته واستې. تاریخ ورته واستې مثلا کلندر ورته انتخابوي مثلا نن ورځ یا سبا ورځ یا مثلا هره ورځ چې خوښه ده مثلا را روان 7 ورځې دپاره ته غواړې چې دته ایمیل واستې او هره ورځ مثلا دته یاداوري ورکړې چې مثلا په دغه ورځ باندې زه به دا کار اجرا کړم. مثلا زه دا د 7 ورځې دپاره مې ورواچوئ دا به یس کړمه دی دغه کلندر ورچی د را روانو 7 ورځو ده دغه 1 2 3 4 5 6 7 دغه را روانې 7 ورځې ده ورته هایلایټ کړي چې دغه ورځې یا مثلا ته به یو میټینګ لرې یا هر دغه چې ورسره لرې هغه کولی شې چې ورسره اټاچ یې کړې. اوټلوک آیټم دا معنی چې ته غواړې چې د دغه اوټلوک دا ستا سره چې موجود دی د دې یا ټول انباکس میسیجونه ورته واستې یا ډرافټ ورته واستې یا سینټ ورته واستې. دغه آیټمونه کولی شې چې په دې ځای کې ور واستې. دا مثلا دا زه سلیکټ کړم مثلا انباکس سلیکټ کړم ډرافټ سلیکټ کړم سینټ خو نو په دې خاطر باندې نشته چې تر اوسه پرې ما ایمیل نه دی سینټ کړی په دې خاطر باندې زه اوکې نشم دغه کولی. مثلا انباکس سلیکټ کوم راځم پر اوکې باندې کلیک کوم دی ټول فایلونه ورته استي دغه دی. یا چې تا ته راسوی سوی دی هغه غواړي چې یو بل چا ته یې واستوي هغه خو موږ فارورډ استعمالوو هغه ته بله هغه هم کولی شي چې وایستې. یعنې هر آیټم چې ته غواړې چې وایستې هغه کولی شي چې د دې ځای څخه د خپل اوټلوک آیټمونه واستې سینټ آیټمونه واستې انباکس آیټمونه واستې او یا هم دغه ډرافټ آیټمونه واستې. صحیح دی. ډرافټ او ډیلیټ دواړه کولی شي چې وایستې. د دې څخه وروسته دا ساحه چې ته دا سیګنیچر په نامه باندې یادېږي. د سیګنیچر څخه هدف دا دی زه چې هر چا ته ایمیل استوم هغه باید چې په دې باندې پوسټ چې زما وظیفه څه شي ده. مثلا راځم پر دې ځای باندې کلیک کوم راځم پر سیګنیچر باندې کلیک کوم یعنی دی په ما باندې باید خبر چې زما وظیفه څه ده زما نوم څه دی زه دغه ایمیل چې زه استوم زه په دې دفتر کې څه کار کوم او دا چې زه په هر ایمیل کې جلا جلا نوشته کوم هغه شاید وخت ونیسي.
نو زه سیګنیچر ورته جوړوم. دا تاسو کولی شئ چې په جیمیل کې هم جوړه کړئ. سیګنیچر جوړوم، راځه پر نیو باندې کلیک کوم، غواړم مثلا چې د دغه په نامه باندې د نعمت الله په نامه باندې سیګنیچر جوړ کړم. صحیح دی؟ دا چې مې جوړ کړي دا نیو سیګنیچر سو. اوس نوم دې څه دی؟ نعمت الله خوا یې راغلی دی. مثال ته په دغه دفتر کې IT افسر یې. صحیح دی؟ ورپسې د مثال د ټلیفون نمبر دی مثلا 09 څو 0 دیم 8 533 دیم 40. دا چې د ټلیفون نمبر دی. مثلا د سکایپ ID غواړئ چې ورکړئ، په دې ځای کې مثلا مثال دیم احمد، دا سکایپ ID ده. صحیح دی؟ ته غواړئ چې دغه چې دی دغه سیګنیچر په هر ایمیل کې بغیر د دې څخه چې ته خپل دغه کې نوشته کې مینولي، دا باید په اتوماتیک ډول باندې چې هر ایمیل ته نوې نوشته کې دی باید په شکراسه د سیګنیچر. صحیح دی؟ اوس په دې سیګنیچر کې کولی شئ چې تغییر او تبدیل هم راولي. دا سلیکټ یې راځي، خط یې مثلا کم رقم خط غواړئ چې انتخاب کې، سایز یې مثلا سایز غواړئ چې انتخاب کې، ورپسې مثلا بولډ یا نه بولډ، رنګ یې مثلا پر سره کوم رنګ غواړئ چې ورکړئ، دا رقم رنګ غواړئ چې ورکړئ، یا پر دې طرف باندې راولي یا پر دې طرف باندې، یا مثلا پر دې طرف باندې، زه پر دې طرف باندې انتخابوم. صحیح دی؟ ورپسې دا خو به مو ویلي فکر کوم دا په ورډ کې ویلي دي. بزنس کارت غواړئ چې ورسره اټچ کړئ، که نه ورسره اټچ کړئ، که چیرې موجود وو کولی شئ چې ورسره اټچ کړئ، که نه موجود نشئ کولی. که غواړئ چې عکس ور واچوئ کولی شئ چې د دې ځای څخه عکس ور واچوئ، او په دې ځای کې کولی شئ چې لینک ورسره انسرټ کړئ. لینک موږ تاسو په جیمیل کې کوم په یاد ویلی مو. صحیح دی؟ نو دا به زه اوکې کړم. اوس په دې ایمیل کې د سیګنیچر نه راغلی. کله چې زه د دې څخه مثلا دا ایمیل به زه واستوم یوارې، دا چې مې واستوي راځم پر نیو آیټم باندې کلیک کوم. هر ایمیل چې زه نوشته کوم دی دا سیګنیچر راځي. سیګنیچر نه بیا په تاسو پر مربوط څه شو راچوي په سیګنیچر کې. صحیح سو؟ نو د دې ځای څخه تاسو کولی شئ چې سیګنیچر جوړ کړئ. دا ساحه چې دا فالو اپ شاید دغسې مو یې نوم اورېدلی وي. یو ایمیل تا ته راځي یا ته غواړې چې وایستې دغه ایمیل، مثلا ته غواړې چې وایستې مثال دا اوسنی ایمیل، دا چې وایستې غواړې چې سبا د دغه ایمیل فالو اپ وکړې پسې که نه کوې، فقط دلته ټمارو سلیکټ یې دی. سبا تا ته بیا دغه ایمیل در په یادوي چې بیا مثلا یو ریمایندر ورکړې په اصطلاح باندې. ورپسې کولی شئ چې دغه فالو اپ دغه هفته ټوله دغه وکړې ریمایندر درکړي او ته فالو اپ وکړې. فالو اپ مو شاید لیدلی وي، نوم به مو یې اورېدلی وي چې د فالو اپ څخه هدف څه شی دی. ورپسې په دې ځای کې ته د خپل ایمیل لپاره دا دغه انتخابولی شئ چې دغه ایمیل څونه مهم دی. زه تا تاسو ته های امپورټنس که چیرې سلیکټ کړې دغه ایمیل دا بیخي ډېر امپورټنټ کېږي یا مهم کېږي، هغه چې وګورې هغه ته معلومېږي چې دغه ایمیل تر ټولو مهم دی چې زه باید وګورم یا جواب ورکړم. ورپسې لو امپورټنس دا معنی چې یعنې دغه یې کښته وي، مهموالی یې کښته وي یا ډېر مهم نه وي. صحیح سو؟ د دې لارې څخه موږ تاسو کولی سو چې نوی ایمیل واستو. اوس راځم و سینټ آیټم ته. په سینټ آیټم کې دغه یو ایمیل تللی دی، زما ایمیل ادرس ته تللی دی. صحیح دی؟ اوس که چیرې زه خپل ایمیل ادرس خلاص کړم دغه ایمیل حتما باید چې راغلی وي. دیم جیمیل صحیح سو؟ د ټیسټ په نامه باندې دا ایمیل راغلی دی زما جیمیل اکاونټ ته. یعنې حتمي دا نه دی چې تاسو آوټلوک استعمال کړئ، تاسو بیا حتما آوټلوک ته استوئ. جیمیل ته یې هم استولی شئ، یاهو ته یې هم استولی شئ، هاټمیل ته یې هم استولی شئ، او بزنس ایمیل ادرس ته یې هم استولی شئ که چیرې په یو دفتر کې کار کوئ. صحیح دی؟